پینځه هغه کارونه چې هر ښځه کې موجود وي او ښځه په تنهایی کې کوي خو خپل خاوند نه پټ ساتي او خپل خاوند ته حال نه وایي. دا معلومات چې تاسو واورئ نو تاسو به ډېر زیات حیران شئ. نو دا ډېر ضروري معلومات او پټ رازونه دي چې موږ تاسو ته راټول کړي دي. کله چې تاسو دا ویډیو وګورئ نو یقینا چې ډېر زیات به حیران شئ او تاسو په علم کې به اضافه وشي. تاسو به په هر څه باندې پوه شئ. نو د پښتو پوسټ دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو ښځه او خاوند چې کله هم په مینه ژوند تیروي نو بیا هیڅ مشکلات مخې ته نه راځي، ځکه چې مینه یو داسې څیز دی چې په کور کې همیشه د خوشحالۍ خوشبو تازه ساتي. خو بیا هم په ځینو کورونو کې داسې مسایل پیدا کیږي چې د خواښې انګور په منځ کې راځي او یا نور څه مشکلات هم پیښیږي. نو که ښځه په حق وي او خاوند د خپلې ښځې دفاع وکړي نو دا یو ډېر عجیبه وخت وي. نو ښځه خپل ځان نور هم دومره قوي او مضبوط حسابوي او فکر کوي چې زما په خوا کې یو داسې ملګری ولاړ دی چې ما به په یو میدان یوازې پرې نږدي او په هغه باندې فخر کوي. خو هغه هیڅکله هم د دې خبرې اظهار خاوند نه کوي. دویمه مینه ده. که ښځه خپل خاوند سره ډیره مینه هم کوي خو بیا هم خپل خاوند ته د مینې اظهار نه کوي او دا خبره زړه کې پټه ساتي، یعنی خپل خاوند ته نه وایي چې ته زما خوښ یې یا زه په تا ځان قربانوم او یا داسې نورې د مینې خبرې، حالانکه د هغې په زړه کې به وي خو خپل خاوند ته اظهار نشي کولی. درېیمه خبره د کوروالي ده. د واده کړې ښځې او خاوند کوروالی یو خاص موضوع وي خو په دې موضوع کې ښځه کله هم اظهار نه کوي که د هغې زړه هم کیږي خو نشي ویلی او دا خبره پټه ساتي. څلورم دا چې ښځې نشهیي خاوندان نه خوښوي، یعنی کوم سړي چې نشې کوي، سیګریټ څکي او یا چرس او یا نورې داسې نشې، نو هیڅ قسم نشې د ښځو نه وي خوښې. نو داسې خاوندان هم د ښځو خوښ نه وي خو ښځې ورسره د مجبورۍ نه ګزاره کوي او د مجبورۍ نه ورسره وخت تېروي. پنځم دا چې ځینې ښځې هر څه سودا یا نور څه سامان راوړي نو په خپل کور یا په خپل ګاونډ کې نورو خلکو ته د هغې صحیح قیمت او صحیح بیه نه وایي بلکې دروغ به ورته وایي. خو دا کومه نوې خبره نه ده، په هره ښځه کې دا عادت موجود وي او دا د ښځو یو لوی عادت ګڼل کیږي. خو کیدای شي 1 یا 2% داسې ښځې هم وي چې هغوی په دې باره کې دروغ نه وایي. نو قدرمنو دا هغه 15 معلومات چې تاسو سره مشارک کړل. امید لرم چې د پښتو پوسټ دا ویډیو بس تاسو خوښ شوی وي. ډیره مننه کوم چې دا ویډیو مرا سره تر اخره وکتله.